قدرمنو دا اوس زما اکاونټ ته زما د یوټیوب چینل 3,95,000 روپۍ زما اکاونټ ته راغلی، میسج راغلی زما پر موبایل نمبر باندې. دا اکاونټ دی چې زما اکاونټ ته پیسې راغلی دي دا د $1819 او دا ګوره جمال ترکی لیکلی دي، دا د ګوګل ډیټا ده. او دلته چې ما ته راغلی دا د ګوره په دې کې دا د ښکارېږي دا وین دغه اکاونټ دی، دا د شپږ هلته هم شپږ دی، دلته هم ګوره دا د شپږ دی اکاونټ، دلته هم دا دی. دا د په دې کې رقم چې دی دا د لیکلي دي څو دی رقم، دا د 3,95,201 روپۍ دا زما اکاونټ ته اوس را ټرانسفر شو، یعنې نیمه ګنټه یې نه کېږي. السلام علیکم قدرمنو، ستاسو په خدمت کې حاضر یم. پښتانه ځوانان اکثره بېروزګاره دي، هغو ته ما یوه ایډیا ورکړې ده چې په یوټیوب چینل جوړ کړئ، یوټیوب باندې چینل جوړ کړئ، په هغه کار وکړئ. یوټیوب چې دی خبرې نه غواړي، خالي ویډیوګانې غواړي. ویډیوګانې د نیچر غه جوړ کړئ، نورې ویډیوګانې جوړ کړئ، داسې ویډیوګانې جوړ کړئ چې هغه خلکو ته دلچسپه وي. نو زما دغه یوټیوب چینل دی نن ما ته $1819 راغلی دي او زما اکاونټ ته منتقل شو. هغه اکاونټ میسج چې دی زما ته په موبایل راغلی، هغه هم در ښکاره کوم. نو زه بیا وایم چې د خلکو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا رښتیا دا حقیقت دی. که تاسو وغواړئ په خپل کور کې یوټیوب چینل جوړ کړئ، په خپل کور کې د میاشتې 2,00,000 3,00,000 4,00,000 روپۍ ګټلی شوئ. زما یو چینل ما ته ښکاره کوي، دا 3 چینلان زما نور دي. نو اویرنس لپاره، د شعور لپاره، د ځوانانو لپاره زه دا ویډیوګانې جوړوم. که نه ما ته ضرورت نشته. دلته ډېر خلک چینلان لري په کوټه، بلوچستان، پاکستان کې. هغه یو سړی هم چاته نه وایي، هغه نیت یې بد دی، نیت بد خلک دي. هغه نه غواړي چې مطلب زموږ ځوانان پیسې وګټي. هغه خپله چې د 1,50,000 25,000 روپۍ ګټي، لیکن ویډیو نه جوړوي، اویرنس نه ورکوي، ځوانان نه خبروي. بس دوی وایي چې موږ یې ګټو، نور دوی بس وږي ناست وي. مهرباني ویډیو شیر کړئ چې خلکو ته میسج ورسېږي. قدرمنو دا زما د $3,000 دی، دا دی ګور 90s دی دلته لیکلي دي، دا د $3,000 دی، $3,050 دی. او په دې کې دا ګوره د دې سبسکرایبران دا 15.2 او دا دی د دې ویوز چې دی دا دی 2.9 میلیون. او دا کې واچ ټایم چې دی دا واچ ټایم دا زما چینل دی. قدرمنو صوفي دی لګیایي، صوفي تاسو ته چې هر ایډیا درښیي دغه فیس غواړي. نو ما چې کومې ویډیوګانې جوړې کړي دي د صوفي ډېرې ایډیاوې چې دي هغه ناکامه شولې، ولې هغه چې هره مشوره درکوي، ستا چینل باندې یو کار درکوي، چینل در مونټایز کوي، هغه دغه فیس غواړي، د هر شي فیس غواړي. د دفتر رایستلی دی، دغه د یوټیوب چینل په حواله باندې معلومات ورکوي، بیا له هر سړي څه پیسې غواړي. موږ د الله د رضا دپاره کار کوو. نو د صوفي کاروبار خراب شوی دی، پاکې چورت مه ووایئ، خپل کار کوئ.